السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو ورونو، یو خبره چې یو دوه درې ورځې په میډیا باندې ډیره مشهوره شوې ده، خصوصا هغه جمهوریت پلوه خلک او هغه د وطن نه تښتېدلي خلک هغه یې ډیره ښکته پورته کوي. هغه دا ده چې د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر فضل الرحمن هغه یو خبره کړې ده د یو خبریال سره. په خبره کې فضل الرحمن وایي د طالبانو مشران یا د هغوی د معارف رئیسان هغه وایي زمونږ سره په اړیکه کې دي او زمونږ په خوښه د مکاتبو نصاب جوړوي. مخکې د دې چې د خبره باندې یو څه خبره درته وکم، ډیر د جمهوریت والا او د وطن نه تښتېدلي خلک هغوی وایي چې ولې د افغانستان د اسلامي امارت خارجه وزارت او یا کوم بل وزارت ولې دوی ته ځواب نه ورکوي. اول به د هغوی په باره کې ووایم چې جواب باید هغه چاته ورکړی شي چې هغه یو څه حیثیت لري، هغه یو څه انسانیت لري، هغه د خلکو په نظر یا د مونږ په نظر لږه د انسان په رقم تر نظر دی چې بیا هغې ته باید مونږ ځواب ورکو. داسې زرګونه خلک دلته نور هم شته چې هغه امارت پسې غږي، هر چاته به مونږ خارجه وزارت ته وایو چې تاسو ځواب ورکوئ. نه، هر چاته مونږ ځواب نه ورکوو، د هر چا په خبرې پسې نه ګرځو. دویمه خبره دا چې د مونږ د افغانستان د عام ولس په خاطر باندې پاکستان چې دی په نړۍ کې یو له هغو منافقو هیوادونو څخه دی چې تل غواړي د افغانستان کې یو ګډوډي رامنځته کړي، افغانستان کې یو پروپاګاندا رامنځته کړي. په هره طریقه چې دوی کولی شي یو طریقه کې چې دوی د افغانستان د حکومت او د ولس په مابین کې تفریقه رامنځته کړي. لکه دا کړنه دوی د جمهوریت په وخت کې هم کړې وي، خو لیکن د امارت په وخت کې دوی دا خبره ډیره کوي. اما د هرې خبرې دپاره بیا دوی یو کس مقرر کړی دی چې د چا خبره د چا په خوله باندې په کومه خبره باندې خلک ډیر باور کوي د هغه په خوله باندې خبره کوي. یوه خبره چې د اسلام خبره وي یا د دین خبره وي یا لکه مثلا د معارف سره تړلې خبره هغه دوی د علما په خوله کوي، هغه دوی د تش په نوم د ملا په خوله باندې خبره کوي. د دې په خاطر چې د خلکو ذهن ته یو څه شک ولویږي چې رښتیا کیدای شي دا خبره شي، خو هغه د ملای خبره وکړه. دا خبره دوی په یو بل غلام په یو بل مزدور باندې نه کوي. اما کچیرته د حکومت په سیاست کې یو کومه داخله خبره وه، هغې دپاره بیا بل څوک دوی مقرر کړی دی په هغې خبرې کې. اما کچیرته د عقایدو د علم یو مسئله وه، د دین یو مسئله وه، د حدیث یو مسئله وه، د هغې دپاره بیا شیخ الحدیث بیا مفتیان مقرر کړي دي. زرګونه مثالونه لري، تاسو بلدلی وي چې هغې دپاره بیا مفتیان شیخ الحدیثان مقرر کړي دي چې هغه علماو ته عامو خلکو ته په ذهن کې دا وروچوي چې په قرآن کې دا خبره داسې د حدیث کې دوی ته شک او شبهې وروچوي. نو دغه مولانا فضل الرحمن چې بیخي مولا دی نه، فضل الرحمن هیڅ د مولا تر څنګ تیر نه دی. د دوی د لاسه په پاکستان کې د علماو بې عزتي کیږي. دوی د ماشومانو نه حکومت د همدې په خاطر لوی کړي دي چې ته به د مولا په جامه کې راځې، خلکو ته به د مولا په جامه کې تخپله دسیسه خپله وسوسه به مخ ته وړي. لکه شیطان علیه اللعنت چې د هر انسان سره په یو ځون ته چل کې مخې ته ځي. د عالم سره علما کرام فرمایي چې عالم شیطان مخ ته ځي، عالم شیطان د سره وي، هغه وسوسې وروچوي. نو دوی کوم هم داسې دي. نو مولانا یې بیخي دی نه، فضل الرحمن د دوی چې دی هغه اوس غواړي چې افغانستان د مظلوم ولس ته په ذهن کې دا فکري ورکړي چې دا خو ګویا کې د افغانستان اسلامي امارت د مونږ حکومت دی، دا خو د مونږ سره اړیکې لري یا د مونږ سره روشه درشه لري. د یو سفر لپاره یې څومره وخت نه سوال کولو چې افغانستان ته یو سفر کومه، چې د ډېر وخت وروسته صرف د یو سفر اجازه ورکړی شوه او د خبره کړې وه، تاسو به لیدلې وي د ده په هلته خبریالانو ته خبره کړې وه چې زه افغانستان ته ځمه د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله سره بوینمه، خو هغې ته اجازه ورنکړی شوه، د هغه سره ونه لیده، هېڅ دوی ته حیثیت ورنکړی شو. صرف د یو څو امارت د ټیټ رتبه مشرانو سره
ولیدل نور د مشرانو د ملاقات اجازه هم ورنکړی شوه. نو دوی غواړي چې د افغانستان د اولس او د مجاهدینو د امارت د مشرانو ترمنځ تفریقه وچوي. الحمدلله زمونږ د مکاتبو نصاب چې دی هغه 100% اسلامي نصاب دی. هیڅوک د دې حق نه لري چې مونږ ته یا په نصاب کې مشوره وکړي او یا زمونږ په نصاب کې لاسوهنه وکړي. نصاب د مونږ به د خپلو علماو د خپلو مکاتبو د محاسنینو تر چتر لاندې به هغه تصویب کیږي جوړیږي. به هیڅوک د دې حق نه لري چې موږ په نصاب کې د لاسوهنه وکړي او یا دوی موږ ته یو مشوره وکړي چې تاسو په نصاب کې داسې کور وکړئ. نو دا د دوی یو پروپاګاندا ده، دا یو د ځون نه جوړه شوی خبره ده. د دې په خاطر چې د افغانستان ولس هغه د خپل وکمنانو نه هغه د علما کرام نه څنګه ته یو طرف ته وساتي او په هغې باندې بې باوره کړي او دوی هیڅ کلم نه غواړي چې افغانستان د یو باثباته او یو د امندار هیواد پاتې شي، بلکې هر وخت کې دوی کوشش کوي چې د افغانستان امن تحلیل کړي. نو موږ مسؤلیت او زه اگر که یو عادي افغان یم خو زم د نه وایم چې دته د جواب ورکړی شي. صرف د خپل مخلص افغانانو په خاطر باندې مې د ویډیو ثبت کړه چې د مونږ هغه مخلص افغانان د هیڅ د تشویش نه کړي چې د مونږ په نصاب کې د دوی لاس ولري یا د دوی کومه مشوره ولري یا د دوی اجازه ولري د دې چې د مونږ نصاب وګوري. نو دا د دوی شیطان خیلو دا عادت دی چې افغان ولس ته په ذهن کې غلطه مفکورې ورکړي او د اولس او د نظام په مابین کې یو وطن رامنځته کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.